د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت د استخباراتو ځانګړې قطعې هغه دوه انسان تښتونکي وژلي چې غوښتل یې د دغه ولایت له بلخ ولسوالۍ څخه یو تن هټیوال وتښتوي. د دغه ولایت ځایي مسؤلینو ویلي چې له یوې لنډې نښتې وروسته یې دوه اختطافګر وژلي او دوه میله توپانچو په ګډون یې ترې یو کرولا ډوله موټر هم نیولی دی. د بلخ ولایت د استخباراتو ځانګړې قطعې هغه دوه انسان تښتونکي د یوې لنډې نښتې په ترڅ کې ووژل چې غوښتل یې د دغه ولایت له بلخ ولسوالۍ څخه یو دوکاندار وتښتوي. د بلخ ولسوالۍ امنیه قماندان وایي د استخباراتو ریاست د کشفي ځواکونو په مرسته یې پنجشنبه ماسپښین مهال دوه انسان تښتونکي هدف ته له رسېدو وړاندې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو له منځه یوړل. الحمدلله نن 3 بجې تقریبا دوه کسه د دوی خپل په عمل او سزا باندې ورسېدو او د دوی کوم شیان چې هغه هم ګیر شولو او د دوی خپل په سزا باندې ورسېدو. یو شمېر عیني شاهدانو له پیښې یو ساعت وروسته د باغ اوراق په نوم هغه سیمه کې چې دغه پیښه پکې رامنځته شوې وه وویل لومړی اختطافچیانو پر مجاهدینو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې د اختطافګرو دوه کسان ووژل شول. د دوی په وینا د انسان تښتونکو په ډزو کې د سیمې یوه میرمنه هم زخمی شوې ده. پیښه دغسې پیښه وه چې دلته دغه یو موټر و بل موټر یې دروه هغه نفر یې به د موټر نه کښته کوه ځان سره بیا دې خوا د مجاهدینو تعقیب لاندې وو نو د مجاهدین پرې هغه شوي دي راغلي دي نو بیا مجاهدینو باندې دی ټکان وکړو مجاهدین باندې چې ټکان توپانچې ټکان یې وکړه. دلته عیني شاهدان موږ کلي ته چې راغلل دا پوښتنه ما وکړه چې نه د خلکو دا خبره وکړه چې دغه صحنه کې په موټر یا بازار نه راتلل دلته دا خلک یې لیدلي. ورته مهال د ناصر په نوم هغه دوکاندار چې وژل شوو انسان تښتونکو یې د تښتولو هڅه کوله د اسلامي امارت له مسئولینو څخه مننه کوي چې د دوی ژوند یې وژغوره. اختطاف شد پیش از این که کشته شوند به تعقیب ما بودم. بسیار خوش هستم از امارت اسلامی. یعنی خوشی است که پیش از اینکه ما را بگیره کشته شدند. د بلخ ولسوالۍ امنیه قماندان ټولو هغو کسانو ته چې ورته جنایتونه کوي خبرداری ورکړ چې له خپلو کړنو لاس واخلي که نه نو برخلیک به یې د دغو وژل شوو کسانو په څیر وي. نوموړی د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به هم د دغه ډول پیښو مخه نیسي. مونږ دغه جنایتکارانو ته دغه وایو چې د خپل جنایت ته باید لاس واخلي او که هر څوک دغسې جنایت تکراروي چې دغسې سزا به ویني چې نن یې خپل په عمل دا بعض جنایتکاران ورسېدو او نور جنایتکارو ته موږ دغه پیغام ده په دغسې خپل اعمالو سزا باندې به رسېږي چې نن ورځ چې د دوی په کوم سزا باندې رسېدلي وو. د یادونې وړ ده چې له وژل شوو کسانو څخه 2 میله توپانچې او یو کرولا ډوله موټر هم د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د غونډو په تالار کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا په مشرۍ د ای پی آر غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د عامې روغتیا نړیوال سازمان یونیسف د باختر پرمختیایي شبکې د دفتر د عامې روغتیا ریاست او د یاد ریاست د همکارو بنسټونو او د بیړنیو حالاتو مسؤلینو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د ایچ آی وي ملاریا او لشمانیا د بیړنیو پیښو او د سپینو سیمو د ټاکلو په اړه بحث وشو. لومړی د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا د همکارو بنسټونو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ټولو سوداګرو په نشهیي توکو د روږدو کسانو ټولو هغو کسانو لپاره چې د خطر سره مخ دي بیړني اقدامات وکړي. همداراز ښاغلي توانا زیاته کړه چې د بلخ ولایت د ولسوالیو په کچه باید په نشهیي توکو له روږدو کسانو او په ایچ آی وي اخته ناروغانو څخه معاینات واخیستل شي. د دې ترڅنګ باید د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو کې د میاشو ضد جالۍ وویشل شي. ښاغلي توانا ټینګار وکړ چې عاجلې پیښې باید ژر تر ژره تثبیت او کنټرول شي. په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې په راتلونکي ای پی آر پروګرام کې به بهرني بنسټونه د هغو مسؤلیتونو چې یادو بنسټونو ته سپارل شوي د خپلو لاسته راوړنو پایلې به د بلخ ولایت د عامې روغتیا له ریاست سره شریکې کړي. د دې غونډې په پای کې ام ام آر سی ای دفتر ګډونوالو ته یو پریزنټیشن هم ورکړل شو. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلینو په دغه ښار کې د یو نفس دفتر له لورې د 50 بنسټیزو او پراختیایي پروژو د پلي کېدو خبر ورکوي. دوی وایي چې له دغو پروژو څخه 50 یې بشپړې شوي او د پاتې 6 پروژو کار هم د بشپړېدو په حال کې دی.
د مزار شریف ښاروال وایي د تیر کال په اوږدو کې د یو نفس ادارې په همکارۍ 56 پراختیایي پروژې پلي کړي دي چې په یادو پروژو کې د کانالونو او اوبو بندونو جوړول، د سړکونو جوړول او د پلچکونو جوړول شامل دي چې له دې جملې نه پروژې په 10مه ناحیه کې پلي شوي دي چې د ځینو پروژو چارې بشپړې شوي او په پاتې نورو یې کار روان دی. تقریبا پارسال پتر تا به این سال که ما کتی نفس یکجای شدیم و مشکلات ما و از اینا یک به دیگه حل میشه. 56 پروژه است. در 56 پروژه دمی چند روز 6 دیگهشان تکمیل میشه. به جریان است که ما از کارایشان خوش هستیم و چیزی که ما گفتیم اونا همو تو کده و چیزی که اونا همو براور تو کانال و دیگه و پلچک و سرکسازی و همه چیزا را کده اونا با مو حساب خود که ما برشان گفتیم همو تو پیشم رفته. په ورته وخت کې د یادې پروژې یو تن انجینر د دې پروژې د څرنګوالي په اړه د معلوماتو په ورکولو سره زیاتوي چې دوی د پروژې په تطبیق او پراختیا کې له ځایي اوسیدونکو څخه د کارګر ځواک په توګه کار اخلي تر څو د پروژې د پلي کېدو ترڅنګ د کار پر مخ بیولو کې مرسته وکړي او د ځایي ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره شي. کارگران بلاک 4 ماه یک پروژه سنگکاریست سایدرینای دو بغل است، تقریبا 472 متر است دیگه. روزانه تقریبا 70 تا 100 نفر ما اینجا کار انداختیم، چون به خاطر که این پیسه رو مقابل هم تو برشان نمیتن، مقابل کارشان پیسه میتن یونفس و یونفس برای لوکال کمپانیا، برای کمپانیای قراردادی داخلی بعضی این پروژه رو کانترکت دادن که کار از این کمپانی یا سرسبیل پیش برن. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ ریاست تیر کال د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د 20 پراختیایي پروژو د پلي کېدو خبر ورکړی و. اوس ویل کېږي چې سږکال د یاد ریاست له بودیجې څخه دغه شمېر 25 پراختیایي پروژو ته لوړ شوی دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د غږیزې ککړتیا زیاتوالي د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د لاسي پلورونکو لسګونه لوډسپیکرونه چې غږیزه ککړتیا رامنځته کوي د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د مزار ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې له غږیزې ککړتیا سر ټکوي. د دې ښار اوسیدونکي وایي چې د لاسي پلورونکو د لوډسپیکرونو غږونو د دې ښار غږیزه هوا ککړه کړې ده او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې تر څو یادې ستونزې ته رسیدنه وکړي او د غږیزې ککړتیا د تولیدونکو مخه ونیسي. یا مایع ظرفشویی یا صابون است یا هر چیزی که است همین میخوان که صدا بزنن به خاطر زمین همین جلوشان گرفته شود. بیشتر قسمی که امیال یک موتورسیکل گذشت از پالیم و شما ارادجات هستند، مثلا جنریتورها را روشن میکنند در نزدیک سرک وقتی که عبور و مرور مردم است. مثلا بعضی از کارخانه ها هستند، البته بعضی از اشخاص است که کارایی است که آلودگی صوتی ایجاد میکنه. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د رواني ناروغیو د څانګې ډاکټرانو هم د غږیزې ککړتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې. وایي چې د دې پدیدې دوام به د خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو د ناروغیو شمیر زیات کړي. آلودگی های صوتی که متاسفانه امروزه هیچ نوع قید و بند بالش وجود نداره، روز به روز افزایش پیدا میکنه و تداوم از این میتونه باعث برهم خوردن آرامش روانی، برهم خوردن خواب آرام شخص شود. خو د بلخ د چاپیریال ساتنې رئیس د غږیزې ککړتیا د کمولو په موخه د دغه ولایت د مرستیال والی په مشرۍ د یوې کمیټې د جوړېدو خبر ورکوي. انشاءالله ما در صدد این هستیم که این آلودگی صوتی را به حد کاهش برسانیم. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د غږیزې ککړتیا د کمولو په موخه د ډیری هغو خلکو او پلورونکو لاسپیکرونه راټول کړي چې د غږیزې ککړتیا لامل وو. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه، تر بیا مو العمل ښې چارې.